رحمت الله وبرکاته سجمه تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې مونږ د پیټرنز باره کې غږیږو چې دوه رقمه پیټرنز به وایو یو ته وایي هیډ اینډ شولډر پیټرن بل ته وایي ریورسل هیډ اینډ شولډر پیټرن چې دواړه یو رقم دي یو د ډاون ټرند لپاره یعنی د سیل لپاره سیګنل ورکوي او بل چې دی د اپ ټرند لپاره یعنی د بای ټرند لپاره چې ورکوي سیګنل ورکوي ښه ویډیو سټارټو چې ویډیو ډېر اوږده نه شي اول هیډ اینډ شولډر ګورو اول هیډ اینډ شولډر ګوره تاسو دلته ګورئ اول په دې پکچر کې دلته په خط په حساب درته وایم بیا په چارټ کې اګزامپل هم درته وایم ځکه چې خطونه چې دی او چارټ سره چې کله په خط سره ته وګورو چارټ سره لږ تفاوت کوي نو په دې خاطر اګزامپل په چارټ کې ضرور دی چې بیا سبا کنفیوز نه شئ صحیح شو خطونه خو اسانه دی دا سیده سیده خطونه او په چارټ کې چې کینډل جوړیږي نو هغه کم از لږ تفاوت لري نو زه درته هغه کې شکل ښیم چې پوه شئ بیا صحیح شو ګوره ویډیو ګوره هیډ اینډ شولډر چې دی هیډ اینډ شولډر پیټرن دلته تاسو نوم ګورئ هیډ اینډ شولډر پیټرن د هیډ اینډ شولډر پیټرن ته ولې هیډ اینډ شولډر وایي ګوره هیډ اینډ شولډر انګلیش تاسو پوهېږئ سر او شولډر یې دا اوږې ته وایي صحیح شو اوږو ته وایي دې ته ولې وایي ځکه چې دا د لکه د مثال د انسان یې ورکړی دی چې منځ کې یو ټچ چې دی دا اوږدېږي او دې خوا څنګو کې دا لږ ټیټي نو دې ته لکه دا داسې یو مثال ورکوي چې دا یو سر شو او دا چې شو اوږې شوې مطلب هیډ شو او شولډر یې شوې صحیح شو دې ته ځکه هیډ اینډ شولډر پیټرن وایي صحیح شو ښه که په بره ټرند مارکیټ تللی بره مارکیټ کې هلته چې شو بره راښکاره شو چې راښکاره شو هیډ اینډ شولډر پیټرن داسې پیټرن راښکاره شو تېرو ویډیوګانو کې نور پیټرن ما لیدلي وو هغه کې هغه پیټرنز تاسو هم په چارټ کې پیدا کول باید وکړئ که نه ځکه چې تر څو سیګنل یې سې والی که چیرې داسې یو پیټرن تاسو وکتو بره مارکیټ تللی او هلته داسې یو هیډ اینډ شولډر پیټرن جوړ شو په دې وخت کې باید تاسو چې وکړئ صحیح شو په دې وخت کې دا سیګنل ته سیل وکړئ او سیل به څه وخت لګوئ ابر اوس مخکې وایم ګوره اول خو دې شکل وګورئ چې لاندې ځي بره بیا دلته راځي دلته یو نقطه جوړوي بیا به راځي دغه دویمې اولنۍ نقطې نه دا نقطه جګه راځي بیا دغه چې راښکته شي بیا درېیمه نقطه بیا ټیټه راځي صحیح شو نو دا پوه شئ او دلته دغه دا درېیمه نقطې چې جوړې شي یعنې هیډ اینډ شولډر مکمل شي دې نه پس دلته دې ته بریک آوټ وایي بریک آوټ چې دغه دی بریک آوټ دلته کېږي کله مطلب د دې خط په مقابل مطابق یعنی دې ته څه شی وایي مخکې ما ویډیوګانو کې سپورټ وایي لاندې خط چې لاندې مارکیټ چېرته د خپل تیر کې چې تیر کوم ځایونو کې چې مطلب ريزسټنس سپورټ یې کړي دي هغې ته یعنی تیر چې کوم ځای کې مارکیټ تاو شوی دی ته سپورټ وایي سپورټ باندې به انشاءالله پوهېږئ تېر ویډیوګانې وګورئ سره صحیح شو که نه پوهېږئ سپورټ دلته سپورټ یې مخکې کړی نو اوس که دا مارکیټ دلته راځي نو دا سپورټ دلته مارکیټ امکان لري چې واپس تاو شي خو مطلب دلته هیډ اینډ شولډر جوړ شوی یو پر کنفارمیشن موږ ته میلاو چې دا به ډاون ځي صحیح شو ډاون چې ځي اوس په دې ځای کې تاسو ګورئ چې مارکیټ دلته یو څو کینډله ډاون جوړ کړي یو دوه یا درې نو سره کینډله جوړ کړي یو دوه درې ویډ به کوئ چې بریک آوټ وشي بریک آوټ چې وشو ډاون سیل لپاره ځان اماده کوي ریټیسټ څه ته وایي ریټیسټ مطلب مارکیټ لږ لاندې راغو واپس هغه نقطې ته لاړو کوم ځای کې چې مارکیټ مات شوی و نو اوس به راروان چارټ کې وګورو صحیح شو چارټ چې پوه شئ صحیح ښه دلته تیار اګزامپل ما په نښه کړی دی چې ما یې سرچ کې بیا ویډیو اوږده نه شي ګوره ما د مخکې وویلې چې په خط کې رسمول اسانه کار دی مګر چې په دغې باندې شي په خبره څه شي ته شي خبره که چارټ ته شي یعنی په ریل چارټ کې په ریل ټریډینګ کې چې شي نو بیا څه شو لانجه ده ځکه لانجه ده چې هلته تاسو خط خو اسانه دی دا شی ختم وویستو ولې لږ زره نټ سلو دی نو دې خاطر هلته لوډ کړي شاید اوس پس ته راښکاره شي دا خطونه ما هلته رسم کړل ښه نو خط خو اسانه دی خط خو ډېر په ایزي طریقې سره بس کتل کېږي او دا د مطلب دا چې شو هیډ اینډ شولډر شو که په چارټ کې ګورئ چارټ کې به تاسو صرف داسې نه ګورئ چې مستقیم خط تاو شوی ګوره صرف چارټ کې به خپل لیول څنګه معلوموئ ګوره دلته وګورئ یو شولډر جوړ شو مارکیټ بره لاړو چې شو هیډ یې جوړ کړي بیا لاندې راغی بیا دلته یو بل شولډر جوړ کړي په دې مطابق باندې یعنی مطلب هیډ یې جیګ کې وته او دلته دا شولډر یې ټیټې لږ راوستي ګوره مهمه نه ده چې داسې مستقیم داسې جوړ شي داسې جوړېږي خو تاسو هغه اندازه معلومه کوئ چې کوم ځای کې کومه څنګه یې کړي هیډ اینډ شولډر یې جوړې کړي دا مهمه نه چې سیده صرف داسې تاسو باید معلوم کوئ مطلب داسې مې یا که داسې لاندې داسې تاسو معلومولی شئ هیډ اینډ شولډر صرف
لږ پریکټیس غواړي، پریکټیس مسلسل وکړئ، انشاءالله بیا چې هر ځای کې چارټ تاسو راښکاره کېږي به تاسو به هیډ اینډ شولډر او ټاپ او باټم ریورسل او دا ټولې چې راتلونکي او تېرو ویډیوګانو کې ما ویلي په دې به ټول پریکټیس باندې پوهېږئ. صحیح شو؟ ښه دا هیډ اینډ شولډر شو. هیډ اینډ څه شو؟ هیډ اینډ شولډر شو. دا یو هیډ اینډ شولډر وکړئ، دا بره ګوره مارکیټ بره لاندې نه بره تللی، دلته هیډ شولډر راښکاره شو، بس دا لنډه هیډ اینډ شولډر پیټرن راښکاره شو. اوس به موږ ټریډ چېرته کوو؟ ټریډ به موږ دغه ځای کې کوو. دا تاسو زما د ماوس سرکر خو ګورئ، ګوره ټریډ به چېرته کوئ؟ ټریډ یو دا سپورټ دی، یو دلته سپورټ دی، دا سپورټ خو بریک کوي، دلته به هم ټریډ نه کوئ. دلته سپورټ شي بریک شي، ګوره دلته یو ریټیسټ بیا کړی دی، ریټیسټ مخکې ماته ویلي دلته هم ریټیسټ کړی، دلته هم ریټیسټ کړی. صحیح شو؟ دې ته چې وایي ریټیسټ، مطلب چې کوم نقطه کې مات شي هغې نقطې نه بیا واپس بره وکړي هغه نقطې پورې، دې ته ریټیسټ وایي. اصلي ریټیسټ دا یو دی. صحیح شو؟ اصلي ریټیسټ کوم یو دی؟ دا یو. ښه دې ځای نه چې کله ښه دې سپورټ نه چې دې سپورټ نه چې ښه مات شي، دې ځای کې به څه کوئ؟ ټریډ به لګوئ سیل دپاره. ګوره مارکیټ څومره لاندې لاړو، نو سیل ستاسو پروفیټیبل دی. ښه راځئ دویمې ته ځو. دویم کوم یو دی؟ دویم چې دی ریورسل څه دی؟ ریورسل دی، ریورسل هیډ اینډ شولډر دی. صحیح شو؟ ریورسل هیډ اینډ شولډر څه ته وایي؟ هماغه هیډ اینډ شولډر دی، نور څه پکې نشته، صرف دا ریورسل دی. مطلب دا سرچپه غوندې باید راښکاره شي. مطلب مارکیټ ډاون تللی، نو په ډاون ځای کې چې د اپ ټرینډ لپاره چې بای سیګنل ورکړي نو باید ریورسل هیډ اینډ شولډر پیدا کوي، او ساده هیډ اینډ شولډر به بره پیدا کوي، او ریورسل انورس دی، ریورسل انورس دی ویل شي. انورس هیډ اینډ شولډر چې دی دا به څه کوي؟ لاندې پیدا کوي. مطلب هغه داسې دا داسې لاندې نه وایي، نور مکمل یو شی څه نشته پکې، هماغه شولډرې دي، ټیټې شولډرې راځي او یو اوږد سر راځي، نو دې ته هیډ اینډ شولډر وایي. په دې دریم سره چې کله مارکیټ لږ بره لاړو کرا شو، د دریم شولډر سره دلته مارکیټ کرا شو، دلته دې ته اوس ریزسټنس وایي. ښه هغه چې بره نه لاندې راځي سپورټ ماتوي، او دې ځای نه بره چې ځي ریزسټنس ماتوي. نو ریزسټنس چې بریک آوټ کوي، دې ځای کې به 2-3 کینډله صبر وکړي چې ښه معلوم شي چې مارکیټ اوس خپل ریزسټنس بریک کوي، یعنې بریک آوټ یې کوي، تاسو دلته بای لګوئ. که ریټیسټ هم کوي پروا نه کوي، نو ریټیسټ چې وکړي، ریټیسټ نه بعد حتما بیا لاندې ځي. صحیح شو؟ نو تاسو دې پورې ښه پروفیټ حاصلولی شئ. خو بیا مارکیټ لانګ ټرم کې ټریډ لګوئ، نو بیا تاسو څه کوئ؟ ریټیسټ پورې صبر کوئ چې ریټیسټ نه باید څه کوي؟ لاندې ځي. نو که اول خو به لاندې ځي، که بیا ریټیسټ هم کوو نو دې خپل ریټیسټ کوي واپس بیا لاندې ځي. راځئ چې ریل اګزامپل کې وګورو. ښه په دې خو پوه شئ چې هیډ اینډ شولډر د ډاون ټرینډ یعنې سیل دپاره سیګنل ورکوي، او انورس چې دی انورس هیډ اینډ شولډر چې دی هغه د بای دپاره سیګنل ورکوي. دا دلته په ترڅو تیار په نښه کړی دی. ښه دلته ګورئ تاسو هیډ اینډ شولډر څنګه معلوموئ؟ ګوره یو دا دی بره نه لاندې راغی، یو څه شو؟ شولډر شو، بیا بره لاړو بیا لاندې راغی، دا هیډ شو، بیا بره لاړو بیا دلته راغلو شولډر شو، دغلته راغی. ګوره دې ځای پورې دا څه شو؟ یو ریزسټنس دوی جوړ کړي، دې ځای پورې به سیګنل چارټ دغه څه نه کوئ. ګوره دلته معمولي بریک کې خو واپس څه شو؟ ریزسټنس ته راغی، چې ریټیسټ یې وکړي. ریټیسټ یې وکړي نو تاسو لپاره خاص یا تا که دلته دې ساحه کې ټریډ لګولې هم صحیح ده، که ټریډ دی وایي چې نه کنفرمیشن صحیح نه دی ځکه چې صحیح بریک آوټ یې نه دی کړی، نو ټریډ چې هم نه لګي. ګوره دلته په دې مطابق سره دلته ریټیسټ کړی واپس دې ځای ته راغلی، په همدې خط کې څومره ګوره دغه ځای کې ته بای کوی شي، دغه دې ځای کې ته بای کوی شي، پروا نه کوي چې څومره ریسک کم یې هغومره ښه که نه، لاندې چې دغه وکړي شاید واپس تاو شي مارکیټ. خو دا دی دلته ته ټریډ ولګوه، دا دی بای ته تللی دی مارکیټ. صحیح شو؟ تا دومره پروفیټ درکوي، دې ځای نه بره نور هم ځي، خو دلته واپس که مارکیټ به لاندې راغلی دومره پروا نه کوي، تا دومره پروفیټ ښه غټ پروفیټ درکړی دی. صحیح شو؟ 1 hour چارټ دی، نو دا 2-3 ساعته مارکیټ بره چلیدلی دی، 2-3 ساعته غټ وخت دی. صحیح شو؟ نو همدا شانتې تاسو چارټ کې اګزامپل وګورئ، نو که انورس هیډ اینډ شولډر هم کتو د بای دپاره به ځان اماده کوئ، ښه صحیح کنفرمیشن بالی چې څنګه بای کوم ځای کې بای ولګوو، څه بای ولګوئ هغه وخت کې چې کله یو بریک آوټ کېږي او بریک آوټ کې 2-3 کینډله بره جوړ شي، یا یو کینډل ښه لږ زیات جوړ شي بره، نو بریک آوټ شی به کوئ؟ بریک آوټ به کوئ.
دا ما دلته ته خطونه چې ویستي وو ما نټ سلو دی اوس رسمیږي نو ګوره دا د خط شکل ته ګورې دا څومره ایزي دی اسانه دی خو مګر کینډل یې لږ سخت دی لږ پریکټس غواړي صحیح شو سخت نه دی مطلب چې تر څو یې معلومې نو یا به وخت ځي دننه مطلب چانس دننه ځي سیګنل دننه ځي غلط ځي کې بیا ټریډ لګې تاوان به کې نو دې نه ښه دی تعقیب چارټ صحیح تعقیب کې پریکټس وکړي هغې نه پس شی وکړي ټریډ به لګي صحیح شو نو ښه پریکټس نه بعد ټریډ ولګوئ انشاءالله بل ویډیو کې به په بل پیټرن باندې غږیږو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله